ای مؤمنانو، د عدالت علمبرداران او د خدای لپاره شاهدان اوسئ. که څه هم چې ستاسې د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپله تاسې یا ستاسې مور او پلار یا ستاسې خپلو خپلوانو ته راجع کیږي هم، د معاملې لوری شتمن وي او که بېوزله، الله له تاسې نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروۍ له امله عدالت مه پرېږدئ. او که تاسې ګډې وډې وایاست یا له رښتیا ویلو نه ډډه وکړئ، نو وپوهیږئ چې تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. ای مؤمنانو، په الله او په رسول او په هغه کتاب ایمان راوړئ چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی، او په هر هغه کتاب چې له دې نه مخکې هغه نازل کړی دی. چا چې له الله د هغه له فرښتو، د هغه له کتابونو، د هغه له رسولانو او د آخرت له ورځې نه انکار وکړ، هغه په ګمراهۍ کې سرګردان ډیر لرې لاړ. پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړ بیا کافر شول، بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ، نو الله به هیڅکله هغو ته بخښنه ونه کړي او نه به هیڅکله هغو ته سمه لاره وښیي. او کوم منافقان چې مؤمنان پرېږدي له کافرانو سره ملګرتیا کوي، هغو ته دا زیری واوروه چې د هغو لپاره دردناکه سزا تیاره ده. آیا دا خلک د عزت لاسته راوړلو لپاره هغو ته ورځي؟ په داسې حال کې چې هر راز عزت یوازې د الله لپاره دی.